چاودنه کې له منځه لاړ. بهرحال زه نن غواړم په یو څو موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د ظاهرشاه قانون ولې دوی لاګو کوي، شاته یې فلسفه څه شی ده یوه، او دا پلان د چا ده. دوم د مرکزي اسیا سره د خلکو تعلقات څوک خرابوي، او دریم بیا هم نن موضوع دا ده چې کلداره ولې افغانستان ته روانه ده، ولې په ډېره لوړ قیمت باندې ډالر اخلي. دا درې ډېرې مهمې خبرې چې دې باندې وغږیږو او بحث به کوو. په منځ کې که چېرته بیا د طالب د اصلاح پروګرامونه او نیوکې وي په چوکاټ کې به هغه هم وکړو. خو مخکې له دې نه چې دغه موضوعاتو ته ولاړ شو، دومره وایم حالکه هر لایف کې زه وایم چې طالب ته ډېر ښه چانس خدای پاک په لاس ورکړی ده. دا چانس باید طالب ضایع نه کړي. اوس سوال دا پیدا کېږي چې د مرکزي اسیا سره د دغو خلکو تعلقات څوک خرابوي. او نو زه دغه ګورئ دغه نن هم نړیوال مطبوعاتو د روسیې اخبارونه او د روسیې د باندنیو چارو د وزارت له طرفه بیان راغلی ده. مخکې ته ویلي دي دواړو هېوادونو باندې غږ کړی ده چې افغانستان او تاجکستان دي له هغوش نه کار واخلي، د مسلې دې په خطر کې باندې حل کړي. له دې نه معلومېږي چې د پاکستان او د روسیو ملاقات په اسلام آباد کې اوسه. په هغې کې پلان داسې جوړ شوی ده چې تشنج به رامنځته کېږي او دا خلک د جنګ طرف ته ځي. په دې کې چاپ نشته. طالب باید د بل چا په خولو باندې دا جنګ ته لمن ونه وهي او تاجکستان سره په داسې جنګ چې هغه خدای نخواسته به یو لوی ناورین رامنځته کړي، د دغه نه باید ډډه وکړي. د وړاندې نه هم د افغانستان څو کیلومتره ځمکه تاجکستان سره، ځکه د امو دریاب د هند راغلی ده او زموږ ډېر کلي هاخوا ته پاته شوي دي. هغه ساحه هم لا نه ده کلیر. خدای نخواسته جنګ منځته راشي نو خطرناک عواقب به ولري او د دې شاته لنډمهاله هدف ته او اهداف چې کوم دي په یو باندې طالب چندان دومره خاصه توجه نه خلاصېږي. ستا ولې د سره نه خلاصېږي. دومره خبره دغه ده چې د پاکستان نه ولې کلداره روانه ده. اوس د پاکستان نه کلداره ولې روانه ده، د دې شاته هم د لنډمهاله دوه اهداف دي. یو هدف یې دا ده چې په افغانستان کې بیرته د کلدارې رواج ته لاره هواره کړي. کلداره دومره ډېره شي چې افغانان د افغانۍ په ځای باندې کلداره رایج کړي. او بل پاکستان هم وړاندیز کړی دی چې د افغانیو نوي نوټونه به پاکستان چاپوي او طالبانو ته وسپاري. نو دا ماته هغه د دوستم د خبر را یاده شوله چې هغه دوستم به په ازبکستان کې پیسې چاپولې او خپلې پیسې به یې مارکیټ ته راویستلې له زره او څومره دا افغانستان د خلکو بیرته هغه طرف ته ورکړل. او بل ما خبر دغه ده چې په نړیوالو مطبوعاتو کې نړیوال داسې غواړي، خاص کر غرب غواړي چې طالبانو سره اړیکې ولري، طالبان ته میلان لري دوی، لیکن طالبان په ډېرو کوچنیو موضوعاتو باندې په ډېرو کوچنیو مسلو کې راښکېل دي، راګیر دي او نه پوهېږم دوی ولې نړۍ ته مثبت جواب نه ورکوي. او حتی نن خو دا د هند مطبوعاتو دا خبره بار کوله چې طالبان خارجي ژورنالستان غواړي او په دې طریقه باندې غواړي چې دوی هېوادونو ته وایي چې موږ په رسمیت وپېژنو. نو دغه هم یوه ډېره مهمه خبره ده. دوی باید په هغو کوچنیو نقطو باندې زور وکړي، توجه وکړي چې د دوی د رسمیت پېژندلو لپاره مهمې دي. دغه مهم ټکي دي. طالب باید دغه ته متوجه شي، دا کار باید وکړي او که دا کار ونه کړي طالب به د ډېر بد شکست سره مخامخ شي، ډېر بد حالت سره مخامخ شي. اوس دغه یو شي ته بښنه غواړم، دغه یو شي ته ما یو ډېره ضروري ده دا خبره چې دلته باید همیشه یاده شي. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت پټ اسناد داسې خپاره شوي دي چې په هغې کې د افغانستان د باندنیو چارو د وزارت د باندنیو چارو پالیسي چې کومه ده، افغانستان د موافقت رسېدلی چې د پاکستان یې یو څه وخت لپاره مخته بوځي. دا نهایت شرموونکی عمل ده، ډېر بد عمل ده، ډېر سپک عمل ده. طالب تا د غلامي د دې نه غټ ثبوت نشته، د دې باید جواب په هر صورت باندې وایي. ډېره مننه، تاسو سره یم زه. ډېره مننه استاد محترم. سلامونه. زه مننه در سره چې به د ځینو خلکو کورونه وي، اما د ټولو نه دي. هغه د چا چې ورې لاسونه بند و، هغه لاسونه اوس راخلاص شوي دي. شاهین افغان صاحب یو بیا راته بېل کړه چې مثلا د فلانکي مشر کور دلته دی، د هیبت الله دي، د برادر دي،
ورور جانه دغه شي د افغاني د ډلې هر یو غړی یو یې راته یاد کړه چې کور یې په افغانستان کې دی. ګوره د لوی ملا صاحب د شیخ صاحب مبارک کور خو له وخته د دې په افغانستان کې ده او له وخته د په افغانستان کې په داخل د افغانستان شاهین افغان صاحب د خلکو په سترګو کې خاورې مه شیندئ. چیرې دی چیرې دی په کومه مدینه کې یوه لحظه حسین شاه صاحب یوه لحظه اجازه راکړه. شاهین افغان صاحب نن ورځ خو حکومت به د دوی وي. چیرې دی ولې موږ زه د کندهار یم حسین شاه د کندهار دی حسین شاه صاحب یوه لحظه اجازه راکړه دا مایک پور کوي حسین شاه صاحب د دې نوي کور په افغانستان کې د نوي کور خبره کې دی ملامت نه دی. هلمندی صاحب ګوره کناب په سره کوو ګورئ مایک بیخي شپور کوي. ګورئ هلمندی صاحب یو خبر درته وکړم زه دلته دا درته وایم شاهین افغان صاحب ګوره یعنې زه د کندهار یم دا حسن شاه د کندهار دی. ما ته زما د کندهار د سیمې مشران دغه په نامه مشران زه خو یې منمه نه وروره جانه چې د طالبانو په نامه مشران دي د یوه کور هم په کندهار کې نشته او دا یې درته وایم ته د حقاني د ډلې دا راوښیې کوم یو یې درلته دی. ګوره د حقاني د ډلې زه تا ته ذمه نه وایم نه زه دومره معلومات پرې لرم اما زه چې شیخ صاحب په باره کې څومره معلومات لرم د هغه کور اوس هم د په افغانستان کې ده ځکه چې مجاهدین یو په ولایت کې ده په ولسوالۍ کې ده چیرې ده زه سهار معلومات ګوره په پنجوایي ولسوالۍ کې ده. بس صحیح شو زه د پنجوایي ولسوالۍ خلک سبا شپه دغه لایک ته راولمه که دا سړی اصلا دی درته وایم ګوره شیخ صاحب خپله د پنجوایي ولسوالۍ د ګروان د کلي اوسېدونکی دی تاسو یې معلومات وکړئ په پنجوایي ولسوالۍ کې ده خو داسې تحقیق کوي موږ چاته نه ورکوي نه هغه چاته ورکوي نه. شاهین افغان صاحب موږ یې ټول مهرباني بخښنه غواړم سلامونه مې ومنئ. ګورئ 2 کاله مخکې چې دغه د دې شیخ صاحب محترم مبارک چې د مبارک دا پاک رسېدلی ده په دې کې شک نشته هغه نشته هغه صحیح خو رابسېدل ته بچیان به یې شاوخوا به ګرځي په دې کې شک نشته.